د پېښور ښار په بورد بازار کې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو دوکانونه لرې کړي او یا یې هم نړولې دي. راپورونه وایي چې په تیرو څو اونیو کې د پېښور ځایي ادارو لخوا د افغانانو شاوخوا 400 غرفې او کراچۍ نړول شوي دي. چې راشي موږ سامان هم نه پرېږدي، سامان هم ماتوي، هر څه وړي. نو دې وجې نه موږ اوس ټیکه نشته، نو موږ کوم خواته لاړ شو؟ زموږ کار روزګار نو خامخا موږ د اډې مزدوري به نه کوو. له پاکستانه د ناقانونه افغان کډوالو د وتلو پای مودې په رانږدې کېدو سره د پاکستان د حکومت فشارونه هم زیات شوي دي. په خلکو کې د یو خوف او هراس پیل دی، داسې پیل دی چې پولیس هم ګرځي، ټرافیک هم ګرځي، دلته خاص کر دوی خو هغه ریډو خاطره ګرځي چې ریډې واره دلته نه پرېږدي. نو انشاءالله دوکاندارانو ته خبره نشته دی، پوه شولې. او نور خو د دغه خلک چې د غریب خلک یا غریبه طبقه وه، د هغې د خولې یا کوم نړۍ چې وه هغه نړۍ د خولې نه ویسته. پاکستاني رسنیو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې دغه غرفې د قانون خلاف په سړکونو او دولتي ځمکو جوړ شوي دي. دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنیکشن نشته دی. دا تقریبا زمونږ د یو منث نه د انټي انکروچمنټ اپریشن سٹارټ دي او دا به اول اوور پېښور کېږي. په هر ځایونو کې چې کوم ځای کې پرمننټ سټرکچرز جوړ شوي دي، کوم ځای کې ټمپرري انکروچمنټس دي، دا به موږ کنټینیو ساتو. دا موږ عام عوام لپاره چې کوم تکلیفات او کوم په لارو کې مشکلات او ټرافیک لپاره پرابلمز او ګاډي نشو تېرېدی، هغه عوام لپاره موږ ریلیف ورکړی دی. د پاکستان حکومت شاوخوا 1.7 میلیونو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري د اکتوبر میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې دغه هیواد پرېږدي.